أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مخکی آیت مبارکه کې د احد د شهیدانو عظمت بیان کړلو چې دوی تمړه مه وایي بلکې دوی ژوندي دي. نو دې آیت مبارکه کې د احد د غازیانو عظمت بیانېږي او د احد دغه غازیانو آغا واقع ذکر کوي چې کله مشرکین وتښتېدل نو صحابه یو طرف ته ستړي او زخمیانو او د دې سره سره زخمی شوي هم دغه زخمونو باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگی حکمت تحت چې مشرکان چې دی هغوی باندې مزید رعب راشي او دوی چرته واپس راونه ګرځي، صحابو ته اعلان وکړلو چې څوک زما سره دغه مشرکینو شاته تللو ته تیار دی چې مونږ په دغه مشرکینو پسې لاړ شو د دوی تعقب وکړو. نو فرمای چې 200 یا اویا کسان صحابه هغوی سره دغه ستړي نه سره د زخمونو نه هغه راپاڅېدل او وی چې مونږه تیار یو او دوی د کافرانو په تعقب کې روان شول. فرمایي چې مشرکین چې کله وتښتېدل نو په یو ځای کې بیا پړاو واچو کېناستل، نو بیا یې دا خبره وکړله چیرې مونږ غالب وو او مسلمانان چې هغه مغلوب وو، نو چې مونږ ولې را وتښتېدو، پکار دی چې هغوی تښتېدلی وی. نو دا مشوره یې کوله چې دوباره په هغوی حمله کوو، لیکن په هغو باندې الله تعالی داسې رعب راوستو چې د دوباره حملې کولو وسې ونه شولو. نو بیا په هغه طرف باندې یوه قافله تېرېده، یا ابو نعیم یو کس و او هغه ته یې ووی، یا یې هغه قافلې ته ووی یا یې هغه کس ته ووی، دوه روایتونه دي په دې کې، چې ته لاړ شه او مسلمانانو ته وایه چې مشرکین را جمع شوي دي او ډېر غټ لښکر تیاری، تښتېدلي نه دي او خو ډېر غټ لښکر تیاری او دوباره په تاسو حمله کوي. نو دا خبر چې کله صحابو ته میلاو شو نو هغوی حسبنا الله و نعم الوکیل، او د هغوی ایمان مزید په جوش کې راغی. نو په دې باندې الله تعالی د هغوی عظمت بیان کړی دی د صحابه کرامو. فرمای الذین مخکې وفرمایل اجر المؤمنین، نو فرمای چې دغه مؤمنان دا هغه کسان دي استجابوا لله چې حکم یې ومنلو د الله تعالی، د الله تعالی حکم یې ومنو، والرسول او د رسول حکم یې ومنو، من بعد رستو ما د هغې نه
اصابهم چې رسیدل دوی ته القرح زخم، یعنی زخم ورته رسیدلی دی او ډیر زیات بدحالۍ کې دي. د دې باوجود د الله تعالی حکم او د پیغمبر حکم ومنلو او دوباره د مشرکینو سره د جنگ د پاره تیار شول. للذین د هغه کسان د پاره احسنو چې خیسته عمل کړی دی منهم د دوینا واتقوا او پرهیزګاری کړی دا اجر عظیم د دوی د پاره ډیر لوی اجر دی. یعنی دی خلکو چې دوی د پیغمبر حکم ومنلو نو دا د دوی خیسته عمل دی او دغه خلکو اعمال خیسته اعمالو او دا تقوا والا پرهیزګار خلکو دوی له الله تعالی ډیر لوی اجر تیار کړی دی. الذین هغه کسان قال لهم الناس چې اوی دوی ته خلکو یا هغه قافله چې د عبدالقیس قافله و تجارتی یا ابو نعیم آغا یادی چې آغا فرمای چې دا هغه کسان دي چې اوی دوی ته خلکو، مراد د خلکو نه دغه قافله ده یا دغه کس ته ابو نعیم چې دا هغه سره کسان بیا مرګري شي. ان الناس یقینا خلق چې دي یعنی کافران قد جمعو یقینا هغوی جمع کوي لکم ستاسو د پاره لښکرې فخشوهم نو ویریږئ د دوی نه فزادهم ایمانا نو زیات کړل دوی لرا الله تعالی په ایمان کې. صحابه چې دي دوی مزید په ایمان کې سیوا شول داوی دا غیر ورکولو اثر پیونه شولو داغو غیر قبول نکړله نو فرمایي چې زیات کړل دوی لره الله تعالی په ایمان کې. وقالو او اوی دوی حسبنا الله کافی دې زموږ دپاره الله تعالی ونعم الوکیل او بهترین کارساز دی. دا کلمه صحابه وی چې که د دوی لښکرې هر څومره زیات شي او د دوی سره هر څومره اسلحه زموږ دپاره الله تعالی کافی دی. د الله تعالی د طاقت نه خو د چا طاقت سیوا کیدی نشي او هغه بهترین کارساز دی. زموږ دپاره به هغه لار وباسي. نو دا ورد چې دی حسبنا الله و نعم الوکیل دا په هر داسې موقع باندې ویل چې کله د دشمن غلبه وشي او د دشمن په مسلمانانو باندې خپل رعب او دبدبه اچول غواړي نو نن سبا خاص طور باندې د دې ورد کول چې کله مونږ ته یادېږي په مانځه پسې لس پیرې وي 11 پیرې وي دا هم ډېر شی ده یعنی 11 پیرې ویل اسان کار دی چې دا مونږه د مسلمانانو دپاره وایو د ایران دپاره او د غزا د مسلمانانو دپاره. الذین هغه کسان استجابوا لله والرسول چې حکم یې ومنلو د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القر رستو د دې نه چې رسېدلی دوی ته زخم للذین دا کسان دپاره احسنو چې ښایسته عمل کړی دی منهم د دوی نه واتقوا او پرهیزګاري کړې ده اجر عظیم لوی اجر دی. الذین دا هغه کسان دي قال چې وی لهم دوی ته الناس خلقو ان الناس یقینا خلق چې دی قد یقینا جمعو
جمع شوي دي جمع کوي دوی لکم ستاسو دپاره لښکرې فاخشوهم نو ویریږئ د دوی نه فزادهم نو زیات کړل دوی لره الله تعالی ایمانا په ایمان کې وقالو او وی دوی حسبنا الله کافی دی زموږ دپاره الله تعالی ونعم الوکیل او بهترین کارساز دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي پروردگار د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي پروردگار د ایران او د غزا د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي پروردگار اسرائیل او امریکې ته بدترین شکست نصیب کړي پروردگار ذلیل او رسوای کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین